ښکلې دي انډیواله خوله دې ولیدی تکه سپینه ده څه کیسه ده یاره یاره ته نه یې خبر دی ماښام خوب لیدلی څه وایې ته ګپه که یاره ماښام مې خوب لیدلی دونه سرمایهداره سوی ولمه 50 دانې مې خالي نوکران ول نو دوی دا تودې پراټې راپخولې ما خوړلې ما خوړلې نو سهار چې راکښېنستم هغه د وړو ګونۍ ته ناست ومه نیمای د وړو ګونۍ مې خوړلې وله السلام علیکم یارانو نن تازه خبره ای ماما خیر څه کوې یاره ځوانه تر ګریوان دې ونیولمه یاره یو پوښتنه مې درڅه کوله پوښتنه وکړه نو سړی تر ګریوان مه نیسه ښه دا راته ووایه په 2050 کې به د چا حکومت یې دله ګوره په 2050 کې به خاص د پښتنو حکومت د پښتنو غه نه ای و نه سکته دا به څنګه کېږي دا څنګه کېدی سي دا نوم نه کېدی سي چې په 2050 کې به انګریزان ګرد سپوږمۍ ته ختلي نو پر مځکه به خالي پښتانه پاتې نو د پښتنو حکومت به وي ای ماما راوځه چېرته لکه چې لوی لوی نارې وایې ماما دونه بد وږی یم دا 4-5 ورځې کېږي مړۍ مې نه ده خوړلې یاره که دې څه مړۍ راوایستله ډېرې دعاوې به درته وکړم څه مړۍ خو راوباسه یاره زه په خپله وږی یم زموږ کره مړۍ هم ختم سوې ده ته ماته ډېر ښه سړی ښکاره کېږي دا ستې همسایګانو کره ورسه له هغه څه څه مړۍ راواخله یاره ډېرې دعاوې به درته وکړم یاره د هغه څه خو ما پرون په پور راوړله یاره ته بیا ګزاره وکړه په خپل کور کې وګوره یاره نسته مړۍ خو نسته که ما خورې خو زه تیار یم درته یاره زه به خپله مرداره غوښه نه خورم څه کوې حاجي ما خیال ډېر په عذاب یې یاره ډېر ناجوړه یم خدایه پاک دې جوړ کړه زه به د هغه دعاګانې درته کوم د چیش بیماري دي ده یاره ډېر سخت بیمار یم بس د مرګ او د ژوند مې هېڅ درک نه معلومیږي چې څه ټیم به مړ سمه یاره خدای پاک دې مه مړ کوه تا به هم ډېر د لټۍ ژوند تېر کړی او ما ته خو د هغسې ښکاره کېږي ماشاءالله سرت خو دې هم داسې ښه سرت دی په بدن هم برابر یې خو زړه مې نه در باندې کېږي چې کړټۍ سي نه دی زه دعاګانې درته کوم یا خدای پاکه ته جوړ کړې ته برابر کړې دا زبردست ځوان دی او تو ګوره پهلوان هم دی نور په بدن کې هم کمای نسته یا خدای پاکه ته جوړ کړې امین سم امین خدای پاکه ته دې دا ډېر ښه انسان دی خدای پاکه بس ته په ما یې سم نه کوې خو د مرګ او د ژوند یوه هم نه ده په باور بلکل یې نه ده په باور بس دعاوې راته کوه چې خدای پاک مې جوړ کړې ما دا دې دونه ډېرې دعاوې درته وکړلې خو بهرحال زه به نورې دعاوې هم درته وکړم دا کومه خبره چې ما درته وکړله قرار اوس ولاړ شه کور له ډېر بیماره ستا یوه هم نه ده په باور صحیح دی کور له چې ولاړلې ورته چې څه ټیم که زه مړ شولم اصلي د 500 والا چاول راوړئ له هغه سره ښه ترخه چکني جوړه کړئ که څه ټیم زه مړ شولم بیا له د چاول سره د ترخه چکني ورکوئ له چاول سره ترخه چکني ډېره ښه خوند کوي السلام علیکم وعلیکم سلام نن یور په یم نه در کوم ځه ولاړ سه تنګول مه کوه یو خدای ته زموږ تنګ شو نن مې کار نه دی کړی دی بیا رایله دی یاره و فکر ته نه یم راغلی ما د یوټیوب چینل جوړ کړی دی سړیه د داسې به موبایل راواخلم دا زما یوټیوب چینل به کې سبسکرایب کړم